د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د نړیوالو څخه ګیله کړې ده. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي چې نړیوال او د نورو اروپایي ملکونو د جبهه مقاومت ډله بیخي هیره کړې ده، او هغه ویلي دي چې په دې 3 کلونو کې کوم بریدونه هم نه دي کړي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود نړیوال ته ویلي چې باید د دوی سره مرسته وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود په انلاین وینا کې وویل چې د په مشرۍ د طالبانو ضد جبهه په تیرو 3 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا هیره شوې او یوازې پاتې شوې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د سه شنبې په ورځ د هډسن د څیړنیز انسټیټیوټ په انلاین غونډه کې وویل چې د ملي مقاومت جبهه NRF یوازینی ځواک دی چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په نړیواله جګړه کې ښکیل دی، خو لا بده مرغه هغه یوازې و. هغه زیاته کړه چې موږ یوازې او هیر شوي یو. مسعود په دې غونډه کې د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې وویل چې که څه هم د ده تر مشرۍ لاندې جبهه په دې موده کې یوازې پاتې شوې، خو د ښه ژوند لپاره د خلکو له حقونو څخه دفاع کوي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې NRF د احمد مسعود په مشرۍ د دولت له وسلوالو مخالفو ډلو څخه ده چې له تیرو 3 کلونو راهیسې یې د طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.